पूरे په पाकिस्तान में ټول मैं پاکستان کې زه لومړی पहले ښځه یم چې له چینجیو د دانې د मील جوړولو वहाँ पे کاروبار काम कर रही کوم. हूँ. طاهره انجم یو کال تر مخه په کور کې د 10,000 چینجیو یو فارم جوړ ک. د هغې په فارم کې اوس تر 2 میلیونه ډیر چینجی تولیدېږي او په میاشت کې څه نه څه 50,000 کلدارې عاید لري. मेरा काम करने का मकसद है कि पोल्ट्री फीड के मुतबादिल मैं इस खुराक को लेके आना चाहती हूँ زما क्योंकि هدف دا دی पोल्ट्री چې د چرګانو د خوړو یو متبادله لاره پیدا کړم ځکه د چرګانو اوسني خواړه روغتیا ته زیان رسونکي دي. چرګانو ته ورکول کیدونکي خواړه زموږ روغتیا ته زیان رسوي. ताकत होती है वो हमारे लिए इंसानी सेहत के लिए मुद्रे सेहत है तो अगर हम که उनकी چیرې موږ उसकी چرګانو ته له जगह چینجیو جوړ خواړه ورکړو نو موږ به له مغذي موادو ډکې هګۍ او چرګان ولرو. तो फिर ये होगा कि हमें ग़िज़ाइयत से भरपूर गोश्त और एग्स अंडे हासिल होंगे. انجم غواړي چې تجارت یې وده وکړي او د هیواد د مرغدارۍ پر صنعت لا پراخه اغیزه ولري. इतना ज़्यादा आगे बढ़ाऊँ कि ये पोल्ट्री फीड के मुतबादिल आ जाए. वो उन्हें सोयाबीन उनकी खुराक में زه غواړم چې له چینجیو جوړ خواړه په پراخه کچه وي. د چرګانو دودیز خواړه له سویابین جوړیږي چې ډیر ګران دي او باید له نورو هیوادونو وارد کړل شي. که چیرې موږ د سویابین پر ځای له چینجیو جوړه د چرګانو دانه وکاروو نو دا به زموږ پر اقتصاد هم نه بار کیږي. که چیرې چینجی په پاکستان کې وروزو نو زموږ د هیواد پر وده به مثبت اغیزه ولري. तो ये हमारे ये मुल्क की तामीर के लिए अच्छा साबित होगा. तो د هغې مشتریان وایي چې د تولیداتو په تړاو یې مطمئن دي. ऑर्गेनिक फूड देने से इनके मुर्गियों में ये है د عضوي خوړو له وجې د هګیو اچولو تناسب هم وده کړې ده او د ناروغیو کچه هم پکې راټیټه شوې ده. چرګان نه ناروغه کیږي او وزن یې هم ډیریږي. پر دې سربیره موږ ډیر انتظار هم باید ونه کړو ځکه دوی ژر وده کوي او د هګیو په اچولو پیل کوي. ये जल्दी जल्दी बड़ी हो जाती है और अंडा देना शुरू कर देती है. د چرګانو فارمونه په پاکستان کې دویم ستر صنعت دی او د پاکستان په ناخالص ملي تولید کې ونډه کابو 1.3 سلنه ده. خو په دې هیواد کې د چرګانو مرزونه هم ډیر عام دي چې د ډیرو علت حیواني خواړه بلل کیږي.